والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أبي الدرداء رضي الله عنه خرواتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بركوي لمن قال حين يصبح وحين يمسي. سوق چې سهار او ماښام رسول الله صلی الله علیه وسلم برکوي دا کلمات وایي چې مخکې مې درته تلاوت کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي کفاه الله ما اهمه من امر الدنيا والاخره. الله جل جلاله به د هغه څه چې د قص کړی وي که د دنیا کار وي او که د آخرت کار وي الله به کې بریالی کی. او دغه رنګه د جناب سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت دی د حسین رضی الله عنه څخه من قال حين يصبح 7 مرات قچا سهار ووردا کلمات ویلي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك لم يصيبه ذلك اليوم ولا تلك الليلة نبا پدغه ورځ باندې به نه پدغه شپه باندې به دلره یو تکلیف ورسیږي او نه به غرق کړول سي او نه به بل مصیبت ورورسول سي. او دغه رنګه یو صحابي څخه روایت دی چې او د محمد بن قابه خرجت سرية الى ارض روم. هغه یو لشکر د مؤمنانو د روم ځکه ته ولاړ. یو صحابي وایي راوولېدی له اوښ څخه پښه یې ماته شوه. نو له دوی په طاقت کې نه وه چې ورسره یوسي ځکه دا په عذاب دردونه یې کول. نو د ده سره آس ورسره و هغه یې ورته وتړی د یو درختې لاندې سره او ده ته یې اوبه و ډوډۍ و شیان کښېښول چې ته راوخت ګزاره کوه چې موږ راځو. دغه وایي کومه چې صحابه کرام راته ولاړه فلما ولوا اتاه آت چې دوی ولاړل یو څوک راغلی راته ما لکه هاهنا څه کوې مال پښه مې ماته سوې ده فترکني اصحاب دې نفره توضع یدک پر هغه ځای باندې لاس کښېږده چې هغه ته درد احساسوې. وایي ما پر هغه ځای باندې لاس کښېښوی بیا ده راته دا ووایه حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دا وایي ما هغه ځای باندې لاس کښېښوی دا آیات مې وایي فصح مکانه ورکب فرسه وادرک اصحابه. پس دی پر اوښ یا پر آس باندې سپور شو خپل انډیوالانو ته ځان ورسوه. نو زموږ علاج باید شفا او زموږ علاج باید قرآن وي او الحمدلله چې مؤمنان وي. د سورة توبې 98 آیات سبحة 214 تفسير الدر المنصور جلد نمبر 1. رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاة